السلام علیکم ټیکنیکل ریحان چینل ته ښه راغلاست. ګرانو کتونکو نننۍ ویډیو د ټلیګرام په باره کې ده، یعنې ټلیګرام اکاونټ څنګه خلاصولی شو او د اکاونټ په باره کې بشپړ معلومات څنګه ترلاسه کولی شو. راځو چې پر ویډیو پیل وکړو. راشئ ټلیګرام را خلاص کړئ. په لومړي قدم کې تاسو د پلی سټور څخه ټلیګرام را ډاونلوډ کړئ. سرچ کې ورته دغه ټلیګرام ورته ولیکئ، نو تاسو یې را ډاونلوډ کولی شئ. راشئ بیا په دا سټارټ میسیج باندې کلیک وکړئ. کله چې په سټارټ میسیج باندې کلیک وکړو نو لږ ورته انتظار شو، دغه لوډینګ واخلي. نو لږ ورته انتظاریږو. نو ملګرو دلته به تاسو دا ځای سر کې دا ځای کې به خپل هیواد ورته انتخاب کړئ. په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، خپل هیواد به انتخاب کړئ. وروسته په دغه ځای کې خپل نمبر ورکړئ، لکه ما خپل نمبر ورکړی دی. نو دلته بیا راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. نو دا ځای باندې زه راځم کلیک کوم او لوډینګ یې واخیستو. لږ ورته انتظاریږو چې موږ ته د دستګاه له طرفه کوم کوډ چې دی هغه کوډ راکړي، هغه کوډ موږ پکې ورکړو او اکاونټ راخلاص کړي او بیا یې پکې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو لږ ورته انتظاریږو چې دغه لوډینګ سرته ورسیږي او دستګاه له طرفه موږ ته کوډ راشي. ملګرو دستګاه له طرفه ماته کوډ راغی، شپږ رقمي کوډ چې دی هغه ماته راغی. زه اوس هماغه کوډ پکې ورکوم. نو ملګرو دغه کوډ ما ورته بشپړ کړ. نو اوس لږ ورته انتظاریږو چې دغه لوډینګ موږ ته سرته ورسیږي. نو موږ ته ملګرو دا وګورئ ماته راخلاص شو. نو دلته به تاسو راشئ دا کنټینیوز باندې به کلیک وکړئ. کله چې کنټینیوز باندې کلیک وکړو نو وګورئ ملګرو ماته په بشپړ ډول مکمل ډول ماته د ټلیګرام اکاونټ راخلاص شو. نو ګرانو ملګرو دغه کسان چې ما سره دي دغه ما په دغه ټلیګرام په دا نمبر نه ما مخکې اکاونټ هم خلاص کړی و د ټلیګرام. نو هماغه ګروپونه مخکیني چې کوم ګروپونه راسره و چا سره میسیجونه کړي وو ټول ماته اوس همدغه ځای کې بیرته راخلاص شول. نو دا مو همدغه لپاره درته غیر فعال کړی و چې تاسو ته د ټلیګرام مکمله طریقه وښیم. ډېره اسانه طریقه یې ده خو ځینې کسان پکې نه پوهېږي. نو اوس تاسو ته مکملې طریقې ښایم. تاسو ملګرو راشئ په د فوس 3 ډاټس دي چې لیکل دي دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې په دغه ځای باندې کلیک وکړو نو لومړی ځای نه درته راځم. ګران ملګرو دغه یو چې دی دغه چې دا میاشت چې ووایي تاسو ته دغه موبایل سکرین تور ښایي او چې بیا یې ووایي سپینې ښایي. بیا به راشئ دغه وړوکی ټیک مارک چې په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته مکمل سیټینګ اوږدېږي، مقصد اوس وړوکی او بیا اوږدېږي. نو دغه ځای کې تاسو خپل پروفایل عکس ور چینج کولی شئ. نو هغه ځای کې تاسو خپل پروفایل عکس چینج کولی شئ. بیرته بیک راځو، همدغه ځای ته بیا راځو. نو اوس به تاسو راشئ ملګرو دلته دغه خپل اکاونټ دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې په دغه ځای باندې کلیک وکړو دغه ځای باندې کلیک وکړئ نو د صفحه چې موږ ته اوږده شي دلته خپلې سټورۍ کتلی شئ. سټوریج دا کتلی شئ. دلته نوی ګروپ جوړولی شئ. دلته کسانو سره میسیجان کولی شئ. دا کال چې لیکلی یم دا کال کې تاسو کوم کسان چې تاسو سره میسیجونه کړي دي هغه میسیجونه درته ښایي. نو دلته لږ لاندې راځو، دا سیټینګ آپشن انتخابوو. کله چې سیټینګ آپشن انتخاب کړو خپل پروفایل عکس او نمبر هر څه ورته تاسو چینج کولی شئ. دلته ملګرو تاسو دویم اکاونټ هم پرکې جوړولی شئ چې دویم اکاونټ پکې خلاص کړئ. نو ملګرو دا د وټساپ څخه لږ بدل دی. ځینې کسان وایي دا د وټساپ فرقنده دی خو وټساپ فرقنده نه دی. تاسو راشئ د سرچ ته، کله چې تاسو سرچ کې څه شی پکې ولیکئ همغه درته اړوي. وټساپ کې دا نه درته اړ دی لکه انټرنیټ. زه پکې سرچ کې ورته لیکم چې پیک ورته لیکم ماته مکمل معلومات را اړوي د چا په باره کې چې وي د ډاونلوډ په باره کې هر څه په باره کې تاسو ته سرچ کې ورته څه شی ولیکئ همغه ګروپونه د چا چې په باره کې ګروپونه غواړئ همغه درته ټول را اړوي. که تا سره په ټلیګرام کې موجود وي یا نه وي موجود درته را اړوي. نو په دغه کې قسمه نور هم معلومات شته چې پکې مخته ولاړ شئ. نو بیا به ویډیو ډېره پخوا اوږدېږي. نو دلته ډېر اسان دی چې خالي مازې ورننوځئ ټول معلومات درته پکې شته دي. نو دلته د ژبه هم ورته چینج کېږي، سبسکرایبر هر څه پکې زیاتېږي. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ. مننه.